والسلام على من قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة. وأيضا قال اللهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وخصوصا على الذين قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة القدر نزل جبريل عليه السلام في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل. فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم الملائكة فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله؟ قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريزتي عليهم. ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلو مكاني وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال فيرجعون مغفورا لهم. درود شریف په شوق باندې وایي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. زما معززو ملمنو او میزبانانو قربانو، الله رب العزت دې زموږ او ستاسو کامل ایمان او صالح اعمال نصیب وفرمای. د دور حاضره او د مستقبله د تمام تر رندو فتنونو د الله پاک زموږ او ستاسو د ټولو حفاظت نصیب وفرمای. زما محترمو، د الله رب العزت کرم او فضل چې موږ او تاسو باندې یو عظیم الشان میاشت د رمضان مبارک په خیر او عافیت سره راوسته او خیر او عافیت سره سرته ورسوله. الحمدلله. د رمضان مبارک د راتګ نه مخکینه اولنۍ جمعه کې ما د رمضان مبارک په استقبال کې د علماو د تابعین او اقوال نقل کړو. تابعین فرمایي چې صحابه کرامو به شپږ میاشتې د رمضان مبارک انتظار کول او دا به ویل چې الله په مونږ باندې د رمضان مبارک میاش راولا. او چې کله به د رمضان مبارک میاش اوته نو شپږ میاشتې به بیا دا دعا کوله چې الله د رمضان مبارک او په دې کې زمونږ کړلې شوي عبادات قبول کا. نو الحمدلله هغه میاش په مونږ باندې خدای پاک راوستله. خدای پاک جل جلاله په خیر سره تمام کا. د الله نه به دا سوال کوو چې خدای پاک زمونږ تمام تر عبادات خپل عظیم دربار کې قبول کی. زما محترمو، نن مونږ د رب العالمین دربار ته راغلی یو، د خدای جل جلاله در ته راغلی یو او رب العالمین زمونږ مهمان میزبان دی او مونږ یې مهمانان یو. مونږ ملمانه یو او رب العالمین زمونږ او ستاسو د ټولو میزبان دی، قربه دی، کورواله دی. نو پښتون هغه خپل مېلمه د هغه د جایز حقوقو غوښتلو پوره کېدو نه بغیر خپل مېلمه تش نه پرېږدي. نو هغه علل اطلاق اغیر او غیرتی ذات با خپل بندگان څنګه
د دې د غوښتل شو حاجات پوره کېدون بغیر پریدي حدیث پاک ما تلاوت کو داغي صرف ترجمه کوما انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې کله دا قدر شپشي لیلۃ القدر شي نو جبرئیل علیہ السلام د نور پرشتو د پرشتو یو جماعت ورسره وي او د یو پرشتو یو ډلې سره دنیا تراشي او نبی علیہ السلام فرمائی ہر هغه انسان چې د الله یاد کوي د الله ذکر کوي که هغه ولاړ دی که هغه ناست دی او که هر حالت کې دی نو دې ته دعاګانې کوي دعاګانې په نور روایاتو کې راځي علماء د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله په غنیة الطالبین کې نقل کړي دي چې دغه فرشتو ته جبرئیل علیه السلام امر وکړي چې اے فرشتو تاسو خوري شئ او لاړ شئ او هر ورکوټه کور غټ کور حتی کشته کې پروانه باندې د هر مسلمان سره تاسو لاسونه ملاو کوي سلامونه ورسره کوي لاسونه ورسره ملاو کوي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فاذا كان يوم عيدهم یعنی یوم فطرهم نباها بهم ملائکته چې کله د اختر ورشي د ورکوټي اختر ورشي لکه د الحمدلله په مونږ تاسو راغلی دا نو رب العالمین په دغه بندگانو باندې الله رب العزت په دې باندې په هغه ملائکو باندې فخر کوي فخر الله خوشاله یو الله فخر کوي او سوی فرشتو ته فقال یا ملائکتی اے زما فرشتو ما جزاء اجیر وفا عمله اے فرشتو کوم مزدور چې خپل مزدوری پوره کی نو د هغه بدله څه ده نو فرشتي ورته جواب کوي ربنا جزاؤه ان يوفى اجره خدایا د هغه مزدور بدله دا چې د خپل مزدوری او خپل دیاړي ملو شي پورا د جزاء او بدله ده نو الله رب العزت فرمای الله فرمای قال ملائکتی عبیدی و امائی قضاء فریضتی علیہم اے فرشتو زما بندگانو او زما بندگانو نارینه او زنانو هغه فریضه پوره کا چې کوم په ما فرض کړی و ثم خرجوا او بیا دی روتل د اختر مستا یعجون الى الدعاء دعا ته موږ را روان دي په چغو سرور را روان دي موږ تاسو ټول الحمدلله نن دل تراغلیو چې رب العالمین بدل د ځان بخونو ان شاء الله مون الله پاک توایو او دا کومه فرشتي چې نن دل ترا کوشي دي هغه تم وایو چې ګوره بغیر د بخنی د نزوخه بخیمه مغفرت بم کې زګه زمون بل در په دنیا کې نشته دي نو الله رب العزت فرمای دی دعا ترازی نو عزتی و جلالی الله وی زما دی په خپل عزت باندې قسمی زما دی په خپل عظمت شان قسمی وکرمی زما دی په خپل سخا قسم دی وعلوی زما دی په خپل اوچت شان باندې قسمی وارتفاع مکانی زما دی په عظیم المرتبت مکان باندې قسمی لا اجیبنهم خام زد خپل بندگانو دعا قبلو مخا الله قسم کوي او بیا الله څه فرمای فیقولو الله ورته ان شاء الله اسوی دا زموږ ان شاء الله نه بشک به ویغه دا د نبی علیہ السلام حدیث ته زموږ به ایمان دی چې مونږ خلاص شنو الله به आवाज وکي ارجعوا واپس شئ تاسو لاړ شئ قد غفرت لكم ما تاسو بخنه کړی ده او نه صرف دا چې تاسو بخنه مې کړی ده وبدلت سیئاتکم حسنات تاسو د ټول ګناهونو په نیکو سره بدل کړی ده نبی علیہ السلام قال نبی علیہ السلام فرمایل فيرجعون مغفورا لهم داخله کور نشرات لل نو پته نو شي چا بخنه شي او د چا نو شي او کور ته په داسې حال کې زی نبی علیہ السلام فرمایي چې دا الله پاک ټول بخلیخه الله رب العزت موږ تاسو ټول ته بخنه نصیب کی خدای زموږ دا کمزوري غونته عبادت کوششونه او مهنتونه په خپل عظیم دربار کې قبول کی دا ورځ د اختر رب العالمین زموږ استاد د پاره د خیر د برکت د رشد او د هدایت ذریعہ ګرځي الله د ټول عالم انسانیت د پاره د خیر او د رشد ذریعہ ګرځي محترم نو دا بهترین ورځ د الحمدلله د اختر بهترین ورځ ده او ډیر لري نو ماشاءالله پاک مرګري مبارک مرګري مخلصین مرګري
د دین درد لرونکي ملګري راغلي زما د رب العالمین نه سوال دی چې خدای پاک د خپل شایان شان مطابق دې ټولو ته عظیم اجر او ثواب نصیب کړي. محترمو، زه ستاسو مخکې دغه فضیلتو د دې ورځې لږ مسله د هغې وضاحت درته کومه او د دې کتابونو په رڼا کې خپل ملګري به انشاءالله مطمئن دي او کوم ملګري په دې مسله باندې لا سر ته نه رسېدلي د هغې د سر خلاصولو دپاره او د خلکو د پوهې دپاره نه موږ دا خبره واضح کول غواړو چې دا د یو پارټۍ د یو تنظیم فرقواریت شدت پسندي او شرپسندۍ دپاره موږ دا کار نه دی کړی. دا میز او خالصه یو دینی مسله ده، یو دینی حکم دی د رب العالمین. موږ مجبوره یو د رب العالمین د شریعت نه. ګنې دا بدې ردي، دا مخالفتونه، دا کنځلې، دا خو زموږ زړه نه غواړي چې موږ ته دې خلک وکړي. خو خیر د رب العالمین دین دې صحیح بیان شي، د الله دین دې عزتمن شي. خیر دی که موږ بې عزته شو. نو دې وجه نه محترمو، دا د رب العالمین دین دی، د الله رب عزت د پاک شریعت حکم دی او تمامو کتابونو لیکلي خبرې دې کې څه پټې خبرې نشته. زما محترمو، په اسانه ژبه کې زه دا خبره او مسله تاسو ته کېښودل غواړم، زمیندار او اسانه ژبه کې. زمونږ او ستاسو روژه او اختر اسلام په دې باندې موقوف کړی دی چې د روژې میاشت مو اول ولیدله او شعبان ختم شو، د رمضان میاشت مو وکتله، نو رمضان روژې لازمې شوې. بیا چې کله د رمضان مبارک دغه میاشته سر ته ورسي او د شوال میاشت په نظر باندې راغه، نو د روژه اختتام او سر ته ورسېدله. اوس به دې نه وروستو دا شوال میاشته اول تاریخ د ورکوټي اختر ورځ وي بیا. نو زما مطلب دا دی چې که موږ تاسو روژه نیسو او که روژه ماتو یعنې اختر کوو، د دې تعلق د میاشتې لیدو سره دی. چا سره دی جي؟ میاشت دې ولیدله د رمضان مبارک، نو روژه کې به، او میاشت دې ولیدله د شوال، نو اختر کې به. اوس دا یو مسئله ده چې یو ځای کې یوه علاقه کې میاشت ولیدلی شوه او په بل ځای کې نه ده لیدلی شوې، نو د یو ځای خلک دا د بل ځای د هغه میاشت چې کوم ځای کې لیدلی شوې ده، نو په هغې پسې اختر کولی شي او که نه شي کولی، هغې پسې روژه نیوی شي که نه شي نیوی. زه به سپا خبرې به کوو، مثال به ورکوو. اوس مونږ باندې دا مسله واقع شوې هم ده. افغانستان کې د رمضان مبارک میاشت ولیدلی شوه، په وزیرستان کې ولیدلی شوه، نو مونږ هغې سره روژه پاکستان والا خلک یا نور خلک هغې سره روژه او اختر کولی شي او که نه شي کولی. شرعي څه حکم دی؟ دغه شانتې بیا د اختر میاشت په نظر راغه، لکه اوس لیدلی شوې ده الحمدلله 29 کسانو په افغانستان کې میاشت کتلې. څومره جي؟ 29 کسانو او 15 کسان خو ډېرو، خو 15 مقبول شده په قرآن باندې لاس کېښودلي. په شمالي وزیرستان په خدرخیلو کې 15 ګواهان دلته تیر شوي، دلته هم تیر شوي او موږ سره ټول ثبوتونه موجود دي. نو آیا موږ پاکستان والو دپاره یا بل ملک دپاره څه حکم دی؟ زموږ د مذهب کتابونه الحمدلله شته، دا چانه پټ نه دي. علما او مفتیان په دې باندې خپوي دي او ښې کتلی شي، هر سړی هر وخت کتاب کتی شي. دې کې یو 3 مسلک دي. اول نمبر مسلک دا دی چې دې ته مونږه د فقهاو ورته تعبیر ته نه کړی دی، مسله د اختلاف المطالع. اختلاف المطالع له اعتبار شته او که نشته. مطلب دا دی محترمو چې هر ملک به، هر ښار والا به، هر علاقې والا به خپل رؤیت او میاشت ګوري او که نه یو د بل پسې تلی شي. یو قول زمونږ فقهاو دا دی چې اختلاف د مطالعو معتبر دی، یعنی هر ملک والا به، هر لري ملک والا نږدې نه خبره زه بیا وضاحت سره کومه. لري ملکونو والا چې کوم دي، نو هر ملک والا به خپله میاشت ګوري، په هغې به اختر کوي او په هغې به روژه کوي. یو قول دا دی. دې ته ځینو علماو زمونږ فقهای احنافو ترجیح ورکړې ده، بعضې علماو. دویم قول د علماو دا دی چې هغه ظاهري مذهب دی. زمونږ د طالبان او علماء کرام په دې باندې پوهېږي چې د یو قول د فتوی د ورکولو دپاره وجه د ترجیح ډېرې دي. یوه وجه ترجیح دام ده چې یو مسله په ظاهر المذهب کتابونو کې راغه، بس په دې فتوا ورکوه، سترګې پې پټوه، بس کیسې نورې نشته دی. نو زمونږ د ظاهر المذهب والا د اکثرو احنافو رایه دا ده
چې مشرق کې میاشت وکتلی شوه تر مغربه پورې تمام مسلمانان په دغه میاشت باندې روجم کولی شي او اخترم پې کولی شي. دا ظاهر المذهب دی. څه شی دی جی؟ ظاهر المذهب. او د اکوړه خټک مفتی غلام قادر صاحب په دې باندې ګوره مکمل رساله لیکلی. دا مقالات نعمانی زما په لاس کې مقالات نعمانی مکمل رساله په دې باندې لیکلې ده چې مشرق کې میاشت وکتلی شوه تر مغربه پورې تمام مسلمانان په دې روژه کولی شي په دې اختر کولی شي. دا د اکوړه خټک حالا موجوده مفتی دی. په خبره پیښ اکوړه خټک ته خو دې وایي دا دارالعلوم دیوبند ثاني دی. دارالعلوم دیوبند ثاني مفتی وایي چې مشرق کې وکتلی شوه مغرب پورې روژه او اختر څه شی دی لازم دی. تفصیلات به پرېږدم ښه. نو یو دغه ظاهري مسلک دی. خو بیا اوس که موږ وګورو شریعت اعتبار نه دی ورکړی بس، خو په واقع کې داسې ده چې لرې لرې ملکونو خپلو کې فرق راځي. نو بیا به څه کوو؟ نو زموږ علمای دیوبند هغې وایي چې دې ته به وګورو که دا ملکونه خپل ځای کې نږدې وو نو بیا خو به د یو بل په میاشت باندې اختر او روژه کوي، او که لرې وو نو بیا دې خپل وګوري. بیا دې څه وکړي؟ خپل وګوري. دا علماء دیوبند دي کې تفصیل کوي او تمام علماء دیوبند تقریبا اکابرین په دې قول باندې راجمع دي. نو کوم خلک چې دا وایي چې دا به د ځانه لګي یا جذباتیان دي یا صرف افغانستان پسې تللي دي یا سعودي پسې نه موږ شخصیت پرست نه یو. ګوره یاد ساتئ موږ جماعت پرست نه یو. که دا امارت اسلامي سعودي پسې تللی ما ورپسې اختر روژه نه کوله. په خبره پوهېږي خپل رؤیت کوي. نو اوس راځو چې دا دوه ښارونه خپلو کې نږدې وي، دوه ملکونه نږدې وي، نو د دې هغه اندازه څومره ده؟ کوم ملک ته به موږ لرې وایو او کوم ته به موږ محترمو نږدې وایو. دا ما سره په لاس کې فتاوی فریدیه ده. دا راکړه دا لږ تاسو ته ښیم ښه. فتاوی فریدیه دا ما سره د جلد فتاوی فریدیه مفتی اعظم پاکستان او د دارالعلوم حقانی سابقه مشر مفتی صحیح ده جی هغې فتوی به ورکولې. دا جلد نمبر 4 دی او صفحه نمبر 87 ده. نو دی په دې کې وایي فرمایي چې لرې او نږدې ښارونه کم دي. یو قول دا دی وایي اور بود کا اندازہ جس سے مطلع مختلف ہو جاتا ہے، بعض نے مہینہ یا اس سے زیادہ کی مسافت بتائی ہے. ځینو علما وایي چې د دوو ملکونو په منځ کې یو میاشت فاصله وي. څومره؟ نو دا لرې دي او که د یو میاشت نه کم وي نو بیا څه دي؟ نږدې دي. یو شوه. دویم بیا فرمایي دا امام کوهستاني د جواهر نه نقل کړي. تاج تبریزی فرمائی وہ اختلاف مطلع 24 فرسخ سے کم فاصلہ میں ممکن نہیں. دا میاشت کې چې اختلاف راځي اختلاف د مطالعو د 40 فرسخو نه کم کې دا نه راځي. یو فرسخ 3 میله. څومره؟ 3 میله. 40 فرسخه بیا میل نه کیلومیټر ډیر دی نو 40 فرسخه 115 کیلومیټر راځي. څومره جی؟ نو 115 کیلومیټر فاصله چې د دې نه دومره وي یا د دې نه کمه وي نو دغه مطلب یو ده. مطلب څه شی ده؟ یو ده. دا راکاري شوی زمونږ د تورخم د سپیرسنګ نه چې روان شي نو تورخم پورې 52 کیلومیټر فاصله ده. څونه جی؟ ووایه څونه جی؟ 52. او جلال آباد پورې 127 او کابل پورې 281. دا مضبوط قول ویما دا د دې قول مطابق هم راواله. نو دې نه کمه بالکل مطلع مختلف کېدی نه شي. نو عجیبه خبره ده ګیټ نه اغړه تورخم کې مطلع هلته کې ولیدلی شو میاشت او دلته بدله دلته کې لیدلی کېږي. موږ ناست نه یو. نو په خبره بي چې کېنه وبه ویني چې کېنه نن څه به وویني. په خبره دې هله کېني چې بیا چرګې میني او زړنې هم ویني جرابینې هم ویني هغه شیونو نه بغیر. خبر پی بیا مخ کی فرمائی اور معارف السنن میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے تحقیق تک یہ بات پہنچ. علامہ بنوری رحم اللہ کتاب دے آغا دا بنوری ٹون کراچے والا چې زمون د اکثر اکابر استاد دی بنوری سے معارف السنن کی فرمائی وحققوا وقوع الاختلاف في المطلع بنحو 500 میل
فکیف یتصور الجهد للتوحید فی مثله. فرمائی علماء د دې مقدار 1500 میله ذکر کړي. څومره جی؟ 1500 میله. 1500 میله. نو 1500 میله چې دا یا د دې نه زیاته فاصله وي نو بیا فرق راتلی شي، او 500 میل نه چې کمی بیا فرق نو 900 کیلومتره خوش راځي. نو هغه کابل څخه شي کندوز ته راسي. کوم ځای ته راسي؟ کندوز نم داسې اوړي وي چې دې ځای نه روان شي. نو 500 میل نه کم کې دا اختلاف د مطلع راتلی نشي. یعنی یو دا څه شی دا؟ یو دا. ځینې یو مهذب پکې یو مفتی کلیپ ما ته چارو لګو، هغه وایي ګوره دا دارالخلافو له اعتبار وي. اوس وی هغه ځای ته به ګور لکه اسلام آباد دی او کابل دی یا غزنی دی او اسلام آباد. نو کابل نه اسلام آباد نه تر کابل پورې فاصله 470 کیلومتره. څومره جی؟ دا ټول غزلونه ولا ختمو مخه سکوم ول ان شاء الله ټول ولا ختمو ما. دا مسله هر وخت نه کی زه به ژوندې ما یا به مړې ما، خو ان شاء الله العزیز دین حق به بیانو ښه چا بسیتله نشو. که په دې کتابونو ما وژني کنه نو مړ مې دي کی د دې درویش د وینې نه به یو استاد کې نه به زر زر درویشان را پیدا کیږي ان شاء الله. دا یې څوک نه وایي ښه. دا دا کتابي مسلې، دا د جنگ جګړو مسلې، د شر فساد مسلې د حکومت نه دلته سرکاري مرګري راغلي ښکارم او پټم دواړه ته دا عرض کومه په دې سکرین هم دی ګوري. یاد ساتي موږ د ملک نه بغاوت نه دی کړی، دا شر نه دی، دا فساد نه دی، دا د قانون سرغړونه نه ده. دا کتاب دی. تم الحمدلله حنفي مسلمان ځان ته وي، زم مسلمان ما زمو ستاسو د کتاب خبرې د بوتانو د بارډرو خبرو پکې نه وي محترمه. نو 500 میل نه کم کې اختلاف فرمایي دا د مطلع نه راځي. یو بل مسله دلته ده دا امروم سره د زرا لنده دا ما سره ګوره جی بل کتاب دی حقانی راکا ښه صفحه نمبر 87 دی. دا دارالعلوم حقانی خپل فتاوا ده، فتاوا دارالعلوم حقانیہ. اختلاف مطالعے شرعاً معتبر ہے یا نہیں په خبر بھی دے فرمائی. وہی جواب کی وہی اختلاف مطالعے کے بارے میں فقہائے کرام کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف مطالعے کا اعتبار نہیں ہے اور یہی ظاہر المذہب ہے اور اسی پر فتویٰ منقول ہے. ام پدی قول بدی فتویٰ نقل دا اس لیے جہاں کہیں چھ کمزے کیمی سشیمی کمزے می شرعی قواعد و ضوابط کا لحاظ رکھتے ہوئے خبر پہنچ جائے تو وہاں روزہ رکھنا اور عید منانا چاہیے. اغل تب روجام نیسی اختر بم سکے مناوے بھائی چھ کمزے می خواہ دارالعلوم حقانیہ دعویٰ لگا رسے خواہ بل 126 سفرہ والا پکی وعلیکم السلام دوم دغه دا اسکی خجی دا ګوره جی دارالعلوم دیوبند فتاوی دارالعلوم دیوبند فتاوی دارالعلوم دیوبند مونږ ټول دیوبندیان یو کنه الحمدلله. نو دیوبندیان له په مخ سپیړه اختلاف مطالع عند الاحناف حنفیہ کے نزدیک دا جدید ایڈیشن دے او چھ جلد صفحہ 251 دا. حنفیہ کے نزدیک اختلاف مطالع مطلقاً معتبر نہیں ہے. یہاں تک کہ اہل مغرب کو چاند نظر آوے تو اہل مشرق کو لازم ہو جاتا ہے کہ مغرب کی آل تکی پا یورپ کی پا امریکہ کی دی اگا میاش اولی دلا پا پاکستان ماندی روزہ سکی گی لازمی بشرط یہ کہ بطریق موجب ان کو رویت اہل مغرب کی معلوم اور ثابت ہو جائے. سیشو جی لہٰذا اختلاف دو مطالع معتبر نہ دے جی. دا گورا آپ کے مسائل ان کا حل جلد نمبر دے محترم 4 صفحہ نمبر 516 دڑیر تفصیلی خبر لکلی دا اور بیا اخیر کی ہوئی. لیکن فتویٰ ظاہر مذہب پر ہے کہ اختلاف مطالعے کا مطلقاً اعتبار نہیں نہ بلاد قریبہ میں اور نہ بلاد بعیدہ میں کخار لری وی او کنزدی وی نو دیل اعتبار نشتا چیوزے کی اولی دل شو بل خلق ممسکیو اختر و رجوع بھی
کوي خجی محترمو دا ګوره فتاوی محمودیه دا حضرت مفتی محمود حسن گنگوی رحم الله جلد نمبر 15 او دا صفحه نمبر دا 47 دو خبرې دي. اول نمبر خبره ما درته یو 500 ملي ویل کنه یو قدم مخکې لاړ شه یو قدم مخکې لاړ شه میاشتو اختلاف په څومره فاصله کې راځي 1000 میل کے بعد پر مطلع بدل جاتا ہے سمر جی 1000 سمر جی 1000 میل کے بعد مطلع بدل جاتا ہے فتاوی محمودیہ یعنی د دوه ملکونو په منځ کې که 1000 میله فاصله و سمره جی 1000 میله فاصله وا بیا د خپل میاش ګوري که د 1000 نه کم وا بیا به د یو بل باندې اختر او روزه وکړي جی دا فتاوی رحیمیه ده ما عربي کتابونه نه وروړي ځکه چې حضرات اردو والا خديخه دا ګورم اختلاف مطالعه جلد نمبر دے محترم و ماتما صفحہ نمبر دا 228 29 اخیر کی وہی ظاہر روایت کے مطابق اختلاف مطالعه معتبر نہیں ہے داول سال کا دا تانوی سے حکیم الامت اشرف علی تانوی سے رحمہ اللہ دا دغه جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر دا 187 اختلاف مطالعه کا اعتبار اور حدیث ابن عباس کا مطلب جواب لکھی د در مختار حوالہ نقل کی اور بیا اخیر کی لکھی محترمو وہ اس سے معلوم ہوا تدی عبارت ندا معلوم شوا کہ مفتابہی قول یہی ہے مفتابہی قول امداد فتوی پدیدہ کہ اختلافی مطالعه معتبر نہیں اختلاف د مطالعه معتبر نہ دے محترمو دا ګوره فتاوی عثمانیہ جامع عثمانیہ مفتی غلام رحمان سے والا دا جلد نمبر دے 4 اور صفحہ نمبر دے 159 دے پدی کی وہی رؤیت ہلال سے متعلق اکثر فقہائی حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ اس میں اختلاف مطالعے کا کوئی اعتبار نشتا دنیا میں کہیں بھی ایک جگہ رؤیت ہو جائے تو پوری دنیا میں اس کے مطابق عمل کیا جائے اکثر حنفیہ کے ہاں اسی قول پر فتویٰ چلا آ رہا ہے دا د لری خارونو بیا اخیرہ کی ہوئی تاہم علاقائی سطح پر قریب شہروں میں یہ اختلاف معتبر نہیں دا د لری خارونو دا کنزدې خارشي لکه کابل او پیښور بیا پکې د سره معتبر نه دی دا محترمو نو د لری او د نزدېوالي مدار 1000 میله شو څومره جی 1000 او مفتی شفیع رحمه الله علامه ظفر احمد عثماني رحمه الله دی ترجیح دی تور کړی دا چې لری به هغه ملک د بل نه لری وي چې کته یو ملک بل ملک پسې ځي نو د دې دغه میاشت یا د 28 ورځو ګرځي یا د 11 ورځو ګرځي او اسلام کې اسلامي میاشت نه د 28 شتا او نه د او که دومره فاصله نه وي یعنی میاشت نه د 28 تر غورځيږي نه په 11 شته کیږي دا بیا نږدې دي بیا څه دي دا ګوره ما سره شته جواهر الفقه د مفتی شفیع رحمه الله بل دا محترمو ځینې خلک وایي یاره ګواهان څنګه او اخوا دی خوا نو دا ګواهان چې کوم شرایط دي که نه هغه افغانستان له پکار دي مونږ ته چې مونږ د هغوی په ګواهانو باندې عمل کو 3 طریقې دي شهادت علی الشهادت شهادت علی القضاء او خبري مستفیضو یعنی یا خو یو دوه کسان داسې راشي دلته ووایو چې آل د افغانستان کې ما په مخ کې دوه کسانو ګواهي ورکړه چې میاشت لیدلی شوې ده نو موږ به د هغوی په قول عمل کوو یو دې ته شهادت علی الشهادت وایي دویم شهادت علی القضاء دوه ګواهان راغل ما افغانستان کې قاضي صاحب وکتو چې په خپل فیصله وکړه چې هلته کې اختر یا د روژې میاشت لیدلی شوې ده د هغوی په قول به موږ عمل کوو دریم دی خبرې مستفیضو خبرې استفاضه چې ورته وایي یعنې داسې د هر ځای نه یو جماعت ډله راشي او دومره خلک دا خبر د هغه ځای نه راوړي چې هغې ته څوک د دروغو نسبت کولی نشي نو دا خبرې مستفیض کې یو شرط هم نشته لہذا نو دا خبرې مستفیض دی لہذا پاکستانیانو دپاره د افغانستان دا فیصله خبرې استفاضه کې دی لہذا په موږ باندې دی وجنم روژه او اختر د هغې په رؤیت څه شی دی جي لازم دی مسله به انشاءالله العزیز لږ ډېر پېښ شوي که نه ها نو موږ سره افغانستان نږدې دی چې دا ونې ونې تې وباسي او جلال آباد کې ودرېږي نو دا مناره چې لږ اوچته کې درته ښکاري نو دې کې څنګه جدا مطلب کې اشنا او د دې ځای نه یوه نیمه ګنټه کې هلته تورخم نه وروړې
په 2.5 غنټو کې جلال آباد ته رسي 4.5 غنټو کې کابل کې به ناست چې خپل ګاډي درسره وي. نو څنګه جدا جدا شوه؟ زمونږ علماو نه یو ګیله ده چې د خدای پاک د خاطره د عوامو روجې مه تباه کوئ، د عوامو اعتکافونه مه تباه کوئ. ایسیچو صاحب وویلې وایي بیا ته پوسټ ورکړه، ما مخکې هم پته ورکړې وه چا چې موږ سره روژه نه ده نیولې یو قضا دې راوړي د ده روژه ختمه ده. چا چې موږ سره اعتکاف نه دی کړی دلته ناستي اعتکاف یې نه دی شوی، دا نفل اعتکاف یاد ساتئ. دا فتوه زما مخکې هم وه اوس هم ده او بیا به مې په خبره باندې پوه شوئ. بس دا اسلامي مسله ده، دې کې موږ اخوا تللی شو. نو دې خوا الله رب العزت دې موږ تاسو ته د عمل توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم لك الحمد كما انت اهل وصلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما انت اهل وفضل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى والمغفره. یا الله خدای پاکا زمون د رمضان مبارک دا روزي خپل درباري قبول او منظور کړي. څونه مرګور اعتکافونه کړي، تلاوتونه، ختمونه، تفاسیر، ذکرونه، فکرونه، یا الله تمام تر عبادات خپل عظیم دربار قبول او منظور او فرمایا. یا الله مونږ تاسو ته راغلي وو ډېر په عاجزۍ باندې ګناهګار خطاکار یو. خدای د دغه حدیث مطابق زمونږ د ټولو بخښنه نصیب کا، زمونږ د ټولو ګناهونه یا الله په نیکو سره بدل کا. یا الله مونږ صراط مستقیم باندې روان کا او صراط مستقیم باندې استقامت نصیب کا. الله حق راته حق ښکاره کا، په حق باندې روان کا. باطل راته باطل ښکاره کا، د باطل نه وساته خدای پاکا. د ایمان د زوال او د خرڅېدو او د اعمال د زیان محفوظ وساته. دا څونه ملګري د ډېر لرې لرې ځای نه راغلي مخلصین پاک او مبارک خلق، الله د دې په برکت موږ ته هم بخښنه نصیب کا. خدای دا محنت او دا کوشش او دا د دین دا د درد چې زړه کې راوړی دی یا الله په دې کې دنیا او آخرت کې دې ته بدلی نصیب کا. زندګو کې برکت کا، اولاد کې برکت کا، خدماتو کې برکت کا. یا الله ځوانو کې برکت واچو، رب العالمین مال حال جان اولاد کې برکت واچو. پروردگار عالمه رب العالمین خدای پاک جل جلاله زمونږ د ټولو د دلته راته خپل درباري قبول کا. یا الله د ریانا د طلب شهرت نه خدای د اعمال د زیان محفوظ وساته، اخلاص او للهیت را نصیب کا. یا الله زما د ټول ملګري چې دلته راغلي خدای دا ټول هر یو ملګری د وخت ابراهیم وګرځوه، محمد ابن قاسم وګرځوه، طارق ابن زیاد وګرځوه، زرار ابن ازور وګرځوه. یا الله د دین دایان وګرځوه، مجاهدین وګرځوه، کفر لرزون کی وګرځوا، د دین اسلام جنډا اوچتون کی وګرځوا، قرآنی نظام را وستون کی وګرځوا، د قرآن سب کی ودریدون کی وګرځوا، د دجال او د کفر د سب نه مونږ دي ټول محفوظ وساته. ټول اسلام ته دوخي. یا الله د اسلام او د مسلمانانو مدد فرمایا، حفاظت فرمایا. یا الله د مجاهدینو مدد وکا، د مجاهداتو مدد وکا. یا الله په کل اسلام باندې په کل کائنات باندې قرآنی او محمدی نظام راولا، کفری او شرکی نظامونه دړې وړې کا، تباہ و برباد کا، مغلوب و شکست خورده کا. اسلام و اہل اسلام غالب کا، اسلام و اہل اسلام غالب کا، اسلام و اہل اسلام غالب کا. په زرګونو رونو خويندې زمونږه د کافرانو د هغې د غلامانو په جیلونو کې خدای پاک رهایی نصیب کا. الله دا خوشحاله هغې ته هم نصیب کا. یا الله بندونه او جیلونه دې ظالمانو مات کا خدایا، دړې وړې کا. الله د فرشتو په ذریعې سره رهایی نصیب کا خدایا. یا الله رهایی نصیب کا. د شهدا او شهادتونو قبول کا، د مجاهدینو جهاد قبول کا. ثابت قدم وساتي، مضبوط وساتي، مدد وکي. خدای د ټول امت مسلمه په حال رحم فرمایا. رب العالمین مونږ یا الله دین خادمان وګرځي، ټول بیماران ته کامل عاجله شفا نصیب کا. پروردگار عالمه شرعي حاجات زموږ د ټولو پوره فرمایا. د حلال او برکت روزي نصیب کا، د حرامونو محفوظ وساته. خپل رضا خپل محبت نصیب کا. الله مونږ ته جنت غواړو، جنت راکا. د جهنم نه پناه غواړو، جهنم نه پناه راکا. الله جنت راکا، الله جنت راکا. جهنم نه پناه راکا، جهنم نه پناه راکا. خپل رضا راکا، د خپل محبت شراب راکا، د خپل محبت شراب راکا، د خپل محبت شراب راکا. د رب العالمین استاد پاک قرآن او استاد پاک قرآن د نظام محبت زموږ زړونه ډک کا خدای پاکا. هغې سره مونږ منور او معطر وګرځوه خدای پاکا. چې کلم تا ته د مقبول او مبرور حقیقي تاج د شهادت را پسر کا. وصلی الله تبارک و تعالی علی النبی الکریم علیه وصحبه اجمعین.